د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په وګورئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. کرزی وایي د اروپایي ټولنې د استازولۍ پرانیستل کېدل غوره اقدام دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د اروپایي ټولنې له هغه پرېکړې هرکلی کوي چې له مخې به یې په افغانستان کې خپل استازولي بیرته فعالوي. د حامد کرزي له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې افغانستان په داسې یو وضعیت کې دی چې له نړیوالو سره د اړیکو پراختیا ته اړتیا لري او په دې برخه کې د ټولو هیوادونو همکارۍ ته په درنه سترګه ګوري. هغه زیاته کړې چې په کابل کې د اروپایي کمیسیون د استازولۍ د پرانیستل کېدو هرکلی کوي او دا له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا لپاره مهم ګام بولي. نوموړی همداراز پر نورو نړیوالو بنسټونو هم غږ کړی دی چې په دې سختو شرایطو کې له افغانستان سره بشردوستانه مرستې ډېرې کړي او مخکې له دې چې د ژمي موسم راورسیږي اړمنو افغانانو ته د خپلې مرستې ورسوي. او افغانستان او چین د ګډ کار لپاره 3 کمیټې ګمارلې دي. د افغانستان اسلامي امارت ویان د ذبیح الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په دوحه کې د افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې پریکړه شوې ده چې د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو پراختیا لپاره 3 ګونې کمیټه خپل کارونه پیل کړي. د نوموړي په خبره د دې کمیټې له ډلې یوه به یې د سیاسي او ډیپلوماټیکو موضوعاتو لپاره وي، دویمه به د چین او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا او پیاوړتیا لپاره او دریمه هغه به په ځانګړې توګه په افغانستان کې د چین د پروژو د عملي کولو، د استخراجاتو او نورو داسې پروژو په برخه کې کار کوي چې مستقیما د افغانستان پر اقتصاد مثبت اثر لري. مجاهد دغه راز څرګنده کړې چې چین له افغانستان سره د $1 میلیون مرستې اعلان کړی دی او د $5 میلیونه په ارزښت د خوراکي او روغتیایي توکو مرستې ژمنه هم کړې ده. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.